ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. شپږم څپرکی: پر اصلي اهدافو مو تمرکز وکړئ. کله چې ذهني او فزیکي ځواک تمرکز پیدا کړي نو د ستونزې د حل لپاره د فرد وړتیا څو چنده کیږي. نرمن وینسنټ پیل. ولې ماته مزد یا تنخوا راکول کیږي؟ دغه سوال باید د کار په دوره کې تل له ځان څخه وپوښتل شي. واقعیت دا دی چې ډیری خلک ډاډه نه دي چې ولې دوی ته مزد یا تنخوا ورکول کیږي. اما که تاسې ته روښانه نه وي چې ولې تاسې ته تنخوا درکول کیږي او د څه هدف د لاسته راوړلو لپاره یې ګمارلي یاست، نو په سختۍ سره به وکولی شئ چې په خپل کار کې پرمختګ وکړئ او خپله تنخوا لوړه کړئ. د دغه سوال ځواب ډیر ساده دی او هغه دا چې تاسې یې د یو ځانګړي هدف د لاسته راوړلو لپاره ګمارلی یاست. د مزد یا تنخوا هغه پیسې دي چې د کار کمیت او کیفیت ته پام سره درکول کیږي. دغه کار له نورو کارونو سره ترکیب کیږي او محصول یا خدمت منځته راوړي او مشتری هغه د پیسو په بدل کې پیري. اصلي اهداف د بدن د حیاتي فعالیتونو په څیر دي. مثلا دغه فعالیتونه د وینې د فشار د اندازې، د زړه د ضربان سرعت، د تنفس غږ او د مغزي څپو د فعالیت د اندازې په وسیله ښودل کیږي. کله دغو فعالیتونو څخه یو هم نه وي، ارګانیزم له منځه ځي. په همدې ډول که تاسې یو هدف له خپلو اهدافو څخه ترلاسه نه کړئ نو خپل کار به په ډېرې سختۍ سره پر مخ وړئ. د ساري په ډول د مدیریت اصلي اهداف عبارت دي له پلانګذارۍ، د پرسونل ګمارل، څارنه او راپور ورکول. دغه ټولې هغه زمینې دي چې مدیر باید بریالیتوب ته پکې ورسیږي. د کار په اړه باید اساسي مهارتونه او پوهه ولري. یعنې د دې لپاره چې کار مو په بریالۍ توګه ترسره شي باید په پوره پوهه او مهارت ولرئ. اصلي اهداف ستاسو په کار کې اساسي رول لوبوي او د کار د بریالیتوب یا ناکامیدو سبب ګرځي. په کار کې اصلي اهداف: که غواړئ په خپل کار کې بریالي شئ باید د خپل کار د اصلي اهدافو په حوزه کې وړتیا ولرئ. هغه حوزه چې مسؤلیت یې ستاسو دی. که تاسې د خپل کار په حوزه کې فعال ونه اوسئ بل څوک هلته فعالیت نه ترسره کوي. دغه حوزه هغه فعالیتونه دي چې ستاسو تر کنټرول لاندې دي. د کار د پیل لپاره باید د کار اصلي اهداف مشخص کړئ او د دغه کار په اړه له رئیس څخه نیولې تر لاس لاندې کارکوونکو سره سلا مشورې وکړئ. د ساري په ډول د پلورونکي لپاره د نوي مشتری پیدا کول اصلي هدف دی او په دغه کار کې بریالي کیدل د دغه بهیر یوه برخه ده. پلورل هم د دغه کار له اصلي موخو څخه دي. همدارنګه په کارپوه افرادو ګمارل هم اصلي هدف دی. د کار د اصلي موخو له تشخیصولو وروسته بل ګام دا دی چې موخو ته د رسیدلو په برخه کې خپلو فعالیتونو ته له 1 څخه تر 10 پورې نمرې ورکړئ چې په کومه برخه کې غښتلي او په کومه کې کمزوري یاست. په کومو اهدافو کې مو ښې پایلې لرلې او په کومو برخو کې مو فعالیت کمزوری و. په دغه برخه کې یو قانون شته، یعنی که د کوم هدف په لاسته راوړلو کې مو کمزوری فعالیت کړی وي نو په دغه برخه کې باید له خپلو نورو وړتیاو او مهارتونو څخه استفاده وکړئ. د ساري په ډول که تاسې د 6 اهدافو په ترلاسه کولو کې بریالي وئ ولې د 1 هدف په لاسته راوړلو کې د پوره مهارت نه لرل ستاسې له بریالیتوب څخه راګرځوي؟ که داسې ونه کړئ بیا په نورو برخو کې هم ښه فعالیت نشئ کولی. که تاسې په یوه برخه کې یا یو هدف کې بریالي نشئ په نورو برخو کې هم پرمختګ نشئ کولی او بالاخره له ماتې سره مخ کیږئ. د ساري په توګه د یو مدیر یو هدف د واک ویشل دي چې مدیر باید د دغه کار په ترسره کولو کې پوره وړتیا ولري. ځکه په دې سره مدیر کولی شي ښه مدیریت وکړي او نورو کارمندانو په مرسته د سازمان اهدافو ته ځان ورسوي. که مدیر ونشي کولی نورو ته په ښه توګه واک او کار ولېږدوي او له نورو مهارتونو څخه اعظمي استفاده وکړي، ولې دا چې مدیر د واک په سپارلو کې پاتې راځي نو دغه کار د مدیر د ناکامېدو باعث ګرځي. د ټنبلۍ او کار ځنډولو یو علت دا دی چې هغه کسان چې په تیر وخت کې په کوم کار کې یا هدف کې کمزوري وي د هغه له ترسره کولو څخه ډډه نه کوي. ډېری خلک د دې پر ځای چې د دغه کار لپاره منظم پلان جوړ کړي په ښه شکل یې ترسره کړي هغه څنګ ته کوي. دغه کار وضعیت خرابوي. برعکس هر څومره چې ستاسو وړتیا او مهارتونه په دغه کار کې زیاتیږي هومره مو د کار د کولو لپاره علاقه زیاتیږي او ټنبلي مو کمیږي. حقیقت دا دی چې هر څوک قوي او کمزوري نقطې لري، ولې د کمزورو ټکو د کمزورۍ د لرې کولو لپاره یې باید په منظم ډول خپل مهارتونه او وړتیاوې پورته یوسئ څو په خپل کار کې بریالي شئ. یو له مهمو سوالونو څخه چې باید له ځان څخه وپوښتل شي او ځواب ورکړل شي دا دی چې
هغه کوم مهارت دی که زه په هغې کې مخکې شم هغه به زما په کار او دنده زیات مثبت اغیز ولري. وروسته له دې د خپل کار د پرمختګ په خاطر له ځان څخه دغه سوال وپوښتئ او د هغه د حل لپاره خپله هڅه وکړئ. له خپل رئیس د کورنۍ او غړو او ملګرو څخه دغه سوال وکړئ او دغه سوال ځواب پیدا کړئ او د ځواب له پیدا کولو وروسته د هغه مهارت په زده کولو پیل وکړئ کوم چې ستاسو په کار کې زیات مثبت اغیز لري. ولې له نیکه مرغه ټول مهارتونه د یادولو وړ دي. که یو شخص په یو کار کې عالی مهارت ولري نو تاسې هم کولی شئ هغه مهارت زده کړئ. د ټنبلۍ د لرې کولو او د کار د ژر ترسره کولو یوه غوره لار دا ده چې باید د کار په اصلي حوزه کې وړتیا او مهارت ولرئ او په مسلکي ژوند کې دغه مهمترین کار دی چې باید ترسره شي. عملی تمرین: د کار اصلي اهداف مو مشخص کړئ او د هغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې وکړئ. خپل فعالیتونه مو وارزوئ. په کومو برخو کې چې کمزور یاست د هغه د ښه والي لپاره منظم پلان جوړ کړئ او هغه مهارتونه چې ستاسو په کار زیات مثبت اغیز کولی شي هغه لیست کړئ او دغه لیست په اړه د خپل رئیس، ملګرو او نورو خلکو سره سلا مشورې وکړئ او د لاسته راوړلو لپاره یې هڅه وکړئ. دا باید د ځان عادت وګرځوئ چې هر وخت خپل اهداف تحلیل او مشخص کړئ او هیڅکله د کار د کیفیت له ښه والي څخه لاس مه اخلئ ځکه همدغه شیان ستاسو ژوند بدلولی شي. د پاملرنې څخه مو یوه نړۍ مننه.